چې یو څیز دی د هغه څیز د وجې نه زه په خپل امت ډېر یریږم چې زما امت به په دغه شي کې مبتلا کېږي او هغه شی چې داسې معمولي څیز هم نه دی هغې ته رکوټ شرک ویلي کېږي وړوکی شرک صحابو تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه چې د الله رسوله رکوټ شرک څه شی دی ته چې په خپل امت یریږي چې دا به کوي دغه رکوټ شرک څه شی دی نبی علیه السلام وفرمایل الریاء والسمعه ریاکاری یعنی یو کار دی له کول چې خلک مې وویني خلک راته ښه سړی ووایي او د شهرت دپاره یو کار کول سمعه ښودنې دپاره او د اورونې دپاره یعنی د شهرت دپاره کار کول چې زه په خلکو کې په نیکۍ باندې مشهور شم نبی علیه السلام فرمایي په دې دوو څیزونو چې بل ته ځان ښیي چې زه نیک یم او ځان مشهوری په خلکو کې چې زه نیک شم د دې دوو څیزونو چې دې ته رکوټ شرک وایي د دې د وجې نه زه په خپل امت ډېر یریږم چې زما امت به دا دواړه کاره کوي دا حقیقت دی عبادت چې مونږ کوو د الله له کوو عبادت دی د الله لپاره د عبادت مقصد هم دا دی چې ته د الله بندګي وکړې هغه عبادت چې الله پې خوشحالیږي او الله ته پې سړی نږدې کېږي هغه د الله دپاره پکار دی بل چا دپاره نه او چې یو سړی مونځ کوي یا تسبیح اړوي یا بل نیک عمل کوي او دې ځان خلکو ته ښیي نو د دغه سړی الله سره شریک کو عبادت مونږ الله ته ښایو چې بنده ته دې وښو نو دغه بنده د الله سره په دې ښودنه کې شریک کو عبادت دې له کوې چې الله پې خبر شي او ته دې له کوې چې نه دا خلک پې خبر شي او ما ته خو ووایي نه دې له مه کوه دې له وکړه چې الله ووایي چې دا بنده مې ښه دی او چې نه خلک ووایي چې دی ښه دی نو الله سره دې دا بنده شریک کړه که نه نو هغه لوی شرک نه دی چې سړی پې د ایمان نه وځي او کافر کېږي خو هغې سره مشابه دی هغې ته ورنږدې دی د دې وجې نه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته رکوټ شرک وایي یو اوږد حدیث د نبی علیه السلام مبارک دی چې د قیامت پر ورځ 3 کسان به الله را مخکې کړي یو سړي نه به تپوس وکړي وایه څه عمل دې کړی دی څه دې کړي دي دی به وایي د الله رسوله قرأت القرآن ما د قرآن تلاوت کړی دی یو روایت کې دی قرأت القرآن فیک ستا د رضا دپاره مې کړی دی چې ته پې خوشحاله شې ټوله شپه به مې د قرآن تلاوت کو مونځ کې به مې کو د ورځې به مې هم د قرآن تلاوت کو قرآن مې یاد کړی و حافظ هم د قرآن ډېر تلاوت مې کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به ورته وفرمایي چې او بېشک تا د قرآن تلاوت کړی دی په مونځ کې دې هم کړی دی او بار دې هم کړی دی لیکن څه دپاره ما دپاره نه دې له نه چې الله مې خوشحاله شي دې له نه چې عملنامه کې مې ثواب ولیکلی شي لیقال انه قارئ چې خلک ووایي چې زبردست قاري دی ډېر ښکلی تلاوت کوي ډېر مزیدار قرآن لولي کشته قاري دی او هغه چې کوم مقصد لري تلاوت کړی دی هغه دې په دنیا کې ګټلی دی خلکو ویلي دي چې دا قطاري دی خلکو دې صفت کړی دی نو چې کوم مقصد لري کو د دنیا کې حاصل کړی دی دلته اسم نشته نبی علیه السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې د سپیمو کې ورته زنځیر واچوي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي بل یو سړی به را مخکې کړي الله به یې تپوس وکړي څه دې کړي دي وی الله خیراتونه مې کړي دي صدقې مې کړي دي او خلکو له مې ډېر لوی مال ورکړی دی پټ او ښکاره او هر قسمه بلا جوماتونه او لارې او لښتي د نیکۍ چې څومره کارونه دي دا تفصیل یې زه ځان نه یم چې څومره د نیکۍ کارونه دي ځکه د حدیث مفهوم هم دغسې دی
چې د الله مخکې یو سړی ډاډه وایي چې ما صدقه کړې ده، نو هغه پوره صدقه کړې ده. چې د الله مخکې یو سړی پولاو په میدان وایي چې الله بلکل مې کړي دي، نو هغه بیا کړي دي. الله بلکل صدقې مې کړي دي، جوماتونه هر څه مې جوړ کړي دي. رب العالمین به وفرمایي او بلکل صدقې دې کړي دي، مال دې خیرات کړی دی، خو ګورې زما دپاره نه. دې له نه چې زما الله خوشحاله شي، دې لپاره چې خلک وایي فلانکې سخي دی. لیقاله چې دا وویلي شي انه جوادن چې دا خو ډېر سخي سړی و، ګوره جومات جوړی، ډېر سخي سړی و، لار جوړی، ډېر سخي سړی و، خلکو له خیراتونه ورکوي. او چې کوم مقصد لري دا خیراتونه کړي دي هغه د دنیا کې ګټلی دی، بس چې څه له دې کول هغه اجر دی اخیستی دی که نه. خلکو راته ووایي چې دا دغه دی سخي دی، یو سخي ځوان دی، دلته رې څه راوړي دی. الله به وفرمایي فرشتو ته چې د سپېمو کې ولو زنځیر واچوئ فیسحب علی وجهه فی النار. نبی علیه السلام فرمایي پړ مخې مخ لاندې او شا بره په جهنم ته به پړ مخې راکاږي، داسې به یې راغورځوي نه، را به یې کاږي او په جهنم کې به یې ورغوځار کړي. بل یو سړی به را مخکې کړي، وایه بنده څه دې کړي دي؟ الله ما خو ډېر زبردست کار کړی دی ستا دپاره چې ته خوشحاله شې. وایه بنده څه دې کړي دي؟ ما جنګ کړی د الله په لار کې، ستا په لار کې جهاد مې کړی دی، او داسې جهاد مې وکړ ډېر کافر مې مردار کړل، اخره کې شهید شومه، مې ستا په لار کې مې شهادت حاصل کړی دی. واقعي زما وروڼو د شهادت ډېره لویه مرتبه ده. نبی علیه السلام فرمایي د شهداو روحونه ارواحهم فی جوف طیر قدر، د شهداو روحونه به په شنه الوتکه کې ناست دي. لها قنادیل معلقة تحت العرش، او د الله د عرش لاندې به جالي وي، د دمې ځایونه به وي. تسرح من الجنة حیث شاءت، چې په جنت کې کم ځای خوښي هلته چکرې لګوي. دا د شهید مرتبه ده. لومبۍ مرتبه په جنت کې د پیغمبرانو ده، دویم نمبر د صدیقینو ده، او دریم نمبر مرتبه ورسره د شهداو ده. د شهید ډېره لویه مرتبه ده، ځکه چې د الله په لار کې یو سړي وینې تویوي. خلک خو دنیا کې عبادت هم کوي، خو ځان هم بچ کوي، مونځ هم کوي، خو په ګرمۍ کې نه، د اونې لاندې د سوري ته د آبادۍ لاندې په سوري جومات ته روان چې زم بچ شم. او حدیث کې هم دغسې دي چې د خپل نفس در باندې حق دی نو خپل ځان هم بچ ساته، لیکن جهاد کې دا نه وایي ځان بچ ساته او په ځان د شهید که نیغ په نیغه جنت ته تلل دي. نه دا سړی به هم د الله په دربار کې وایي الله دومره جهادونه مې وکړل چې خپل سر مې ستا په لار کې قربان کو، لان مې شهید که. رب العالمین به وفرمایي او بلکل بنده ځان خو دې وجلی دی، شهادت ته حاصل کړی دی، جنګونه دې کړي دي، خو ما دپاره نه. دې له نه چې الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلک ووایي چې انه شجاع ډېر بادر انسان دی، چې ډېر زبردست بادر غټ پهلوان. وګوره څومره جنګ یې وکړ، څومره خلک یې مړه کړل. وقتیل او چې څه دې ویلي دي قتیل ذلک، هغه درته هغه خطاب ملو شوی دی چې څه دپاره یې دا کار کو، په دنیا کې دې هغه اجر ګټلی دی، دلته هېڅ هم نشته. په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچي، پړ مخې به جهنم ته وغورځو. زما وروڼو هر کار چې مونږ کوو الله دپاره به کوو، دې له به کوو چې الله خوشحاله شي، دې له به نه کوو چې خلک راته وګوري او راته نسبت وکړي چې ډېر لوی بهادر دی او ډېر لوی سخي دی او ډېر لوی عبادت ګزار دی او ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی فلان کې دی او فلان کې دی. که په دې مقصد د عبادت وکړو ډب ته دې وغورځو، اوبو ته دې لو کو، دې دپاره به عبادت نه کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اخیری سپارو کې دا صورت همیشه علما په دا امامان په مانځه کې هلاکت دی، تباهي ده د هغه منځګزارو دپاره چې هغې په منځ کې ریاکاري کوي.
الذین هم یراؤون. دې لمونځ کوي چې خلک ووایي چې دا ډېر ښه مونځګزار دی. ویمنعون الماعون، او دویم هغه انسان چې په ګاونډ کې د ګاونډي ضرورت پیښ شي د عام استعمال شی ته غواړي او دی یې نه ورکوي. جام غواړي نه یې ورکوي، پیاله غواړي نه یې ورکوي، چج غواړي نه یې ورکوي، سسکوره بیلچي غواړي نه یې ورکوي. دا الله فرمایي ویلون ډېر لوی هلاکت ته روان دی. یو خاص څیزونه دي، خاص استعمال والا څیزونه هغه چاله نه ورکوي خیر دی، خو د عام استعمال شی به ورکوي. پلیټو غواړي د کیبې پیالې سسکوره جګ یوې یو شی دی ګورې ته به یې ورکوې خو چې څوک یې یوسي چې ته خپل کار والي بیا به یې واپس هم راوړي. دې زمانه کې خو چې دې سسکوره ورکړه او لږ پې څو ورځې تېرې شي یېره شي یا لکه د ماغه خو ما دروړې وه دروازه کې مې وروړه به ومې دروله اوره په ډبولو دې نه وړه او دروازه کې مې وروړه به عجب خو ما درلېږلې دی چورلټ بیا تا ملامته کوي وایي په ما د غلا دعوه وکړه زه غلی یم. یا خدایه پاکه شعر یې مه واو او را باندې چورلټ دغه تا تاوه زمانه داسې راځه. او که سیکل دې چاله ورکړه پنچر پکې راشي دغسې به پې رواني اتوب پې برباد کړي پنچر سفر به پې کوي. د پردي شي به ته خیال بیا ساتې. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کور کې ناستو واوره دې قصې ته قسم په الله چې زمونږ د علما دا بزرګان په شریعت عمل کوونکي بزرګي بزرګ دې ته وایي چې په شریعت عمل کوي. بزرګ دې ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کوي. دې ته بزرګي وایي. دا ولی الله د زمانې دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار د الله دوستان دی باندې به په آخرت کې یره نه او که دا خلک مړه شو نو که دنیا کې ته مال دولت بچی پاتې شو په هغې پسې به نه غمجن کېږي الله ورله ډېر لوی انعام ورکوي. خو دي څوک اولیا یو خو زما استاد چې مونږ ورته اولیا وایي په دې پنجاب کې غټ غټ برېت یې پرېښي ږیرې یې خری دي او چیلم بس کي او مونږ وایو دا ولی الله دی. دا ولی الله نه دی دا خو د اولیاء الله جامه بدنامه کړه. ږیره خری د کوم دی نه ولی شو غټ غټ برېت یې پرېښي دي د کوم دی نه ولی شو مونځ نه کوي. هلکه دا خو مونځ نه تو ورته وایې چې دا ولی دی اخو مونځ نه کوي. اوہو مولوی صاحب ایک نماز مکہ میں ایک بغداد میں ایک مدینہ میں یہ خو یو مونځ مکہ کې کوي بل مدینه کې کوي بل بغداد کې کوي. دا دلته خو مونځ نه کوي دی خو هغه دینو کې مونځ نه کوي. ما د یو سړي خبره کولې یو ځای کې یو سړی یاده پنجاب کې ډېر لوی ولی الله د زمانې ډېر لوی بزرګ. نو ما یې تپوس وکړ پنجاب دا خلک هسې ډېر بې درېغه لیونیان غوندي په دې مسله کې. نو ما یې لکه داسې د ولایت پکې څه دي وی متیاد یې نه کوي. مې ورکوټ وي نه ورکوټ او دسمات یې نه لوی وایي مې اوس غول نه کوي دا بزرګ شو متیاز یې نه کوي دا اوس برګ شو. مونځ کوي نه یې په یو تیږه ناست دی بس او لګیا یې د الله تعالی په ذات کې سوچونه کوي او فکرونه کوي. ښه مونځ نه کوي روجه نه نیسي حج له نه ځي ذکر و اذکار تسبیح په لاس کې نشته غل نه کوي زبرګ شو متیاز یې نه کوي زبرګ شو. او دسماتې خو د زبرګۍ سره چې یو سړی دسماتې کوي دا خو منافي نه دی چې یو سړی دې متیازې کوي دا زبرګ کېږي نه. انبیاء کرام الله ته څومره نږدې او څومره خوښ دی دا چې هغوی به ضرورت راغی خپل واړه به او تقاضا به خامخا هغوی کوله که یې نه کوله. صحابه کرام د هغوی نه لوی زبرګان څوک نشته په مخ د ځمکه چې خوښ دی الله ته انبیا دي او بیا انبیا پسې دویم نمبر د هغوی صحابه دي د هغوی ملګري دي. هغوی هم چې دنیا کې تقاضا راغلی ده ضرورت راغلی دی د وړو به یا د لویو نو خو په لرې په پرده کې هغه خپل ضرورت یې پوره کړی دی. اوس یو سړی دی او دست نه ماتوي متیاز یې نه کوي معدې به کوي خو په پټ ټیم کې به یې کوي. دا زمونږ د خلکو زبرګي ده. دا په دې دغه کې یو
په څه ورته وایي په ایمان سیرک شیبه قصه به درته وکړه حیران به چې زمونږ د پاکستان وزیر اعظم به تاغله او په ملا به یې ډبه او هغه ته به یې ننګه صاحب وی د نوک نه سره پورې بربنډ وی دا مزبرګ دی ولې جامې نه اغوندي هلکه جامې خو پیغمبران نه دی اغوستې صحابه نه دی اغوستې جامې نه اغوندي او بربنډ شو خو دا کافر بچې فاسق دی غټ فاسق عورت خلکو ته ښکاره کوي ګناهګار دی خو سخته ګناه ګټي جامې نه چې ګرمي نه کېږي یخني نه کېږي زبرګ شو عجیبه خبر یاد ساتئ زما ورونو زبرګ څوک دی هغه چې قرآن ورته وایي که زه ورته ویم که قرآن ورته وایي جواب راکړئ قرآن ورته وایي د الله ولی څوک دی چې قرآن ورته وایي قرآن څه وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الله صفت کوي چې عقیده برابري راول چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده وه هغسې خشته ښکلې عقیدې وي مزېداره وکانو یتقون او متقي پرهیزګار وي د تقوا درې مرتبې دي د کفر نه ځان ساتي د وړو او غټو ګناهونو نه ځان ساتي حتی چې کوم مباحه کارونه دي د هغې نه هم ځان ساتي په مستحبو عمل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري خپل نفل کوي نفلي روجې نیسي مستحب کارونه کوي د غیبت نه او د ګناه نه او د حسدونو نه ځان ساتي دا نیک دی دا ولی الله دی دا بزرګ دی ګورې خبره مې دې پورې کوله اوس د سنتو هغه تابعداري درته ښیم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دنیا د دغه نیکانو بزرګانو او د علماو د پاکانو د لاسه الله پاک آباده کړې ده ډېر اولیاء کرام علما او نیکان خلک او صالحین هر وخت کې الله په دنیا کې ساتلی دي د خلکو اصلاح کوي څوک خلکو ته قرآن و سنت ښیي څوک د خلکو تزکیه کوي ذکر ورته ښیي سبحان الله لا اله الا الله او د اذکار او تزکیه کوي روحاني مشران نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کور کې ناستې بیبي ولې یو کاسه کې خوراک راوړو ته یې کېښود د بیبي نه یې تپوس وکړو دا څه شی دی وایي دا حضرت فلانکی ګاونډی ستا دپاره رالیږلی دی چې مولانا صاحب ته کېږدي چې دا وخوري ویې کتل وایي دا لوښي خو زمونږ نه دی وایي صاحب دا لوښي د هغوی دی دې لوښي کې راوړه ما تاسو ته ګرم کېښود چې دې لوښي کې وخورئ وایي انا لله و انا الیه راجعون د عالم په کور کې اوسېږي او دین دې زده نه که اوسېږي د ملا کور کې او دین دې زده نه که وایي ولې حضرت وی دا لوښې هغې زنانه د دې خوراک د رسولو دپاره ورکړی دی خادم له دې له نه چې اشرف علي دې پکې خوراک وخوري دی د اشرف علي د خوراک دپاره نه دی رالیږلی صرف دا خوراک یې پکې زمونږ کور ته را رسولی دی فورا دا لوښي اوزګار که خپل کاسه کې ترې ډوډۍ واچوه او خادم له لوښي ورکړه چې ګاونډی له ورسوي هله به د خوراک کو دې ته تقوا او پرهیزګاري وایي کوم لوښي کې چې خوراک راغی هغه لوښي کې به خورې نه هغه لوښي دې له دی چې تا کرې خوراک راورسو فورا هغه لوښي ګاونډي کره واپس ولېږه خپل لوښي کې ته خوراک واچوه بیا خوره نو جناب یمنعون الماعون قرآن حکیم کې الله فرمایي د عام استعمال شی به نه منې کې ګاونډي وغواړي مسلمان وغواړي ورکې به خو چې چاله دې ورکړه هغه به یې داسې خیال ساتي لکه د خپل څیزه دا نه چې زه کل پنچر شو ته پرې دې نه غزګي ته په پنچر بیا ځه هغه چې دې راوست خو د شیرې د خوراک کړي دي توپې بربادي تیرې تبی یا سسپوره دې واخیستو په کانو کې لګي او مخ وله رابرې او بیا مالک له ورکې نه دروازې شاته ودرې چې مې هم نه وینې داسې به نه کوو د مسلمانۍ طریقه دا ده چې پردی شی استعمالې داسې لکه خپل شي کې سره استعمالي او چې ضرورت دې پوره کې فوري به واپس کړې په دې وجې څوک چاله شي نه ورکړي نو الذین هم یراؤون قرآن حکیم کې الله فرمایي چې څوک ریا کوي کوم منځګزار د هغه لپاره ډېر لوی هلاکت او تبۍ ده یو نیک انسان د بالخانه کې د قرآن حکیم تلاوت کوي په لاره باندې یو سړی تېرېږي دی پې پوه شو چې دا په لاره خلک تېرېږي نو هغه تلاوت یې ډېر مزېدار په قلار کو لږ یې په زوره کو
چې دا خلک مې وویني چې دی په تلاوت کې چې هغوی یې واوري. یو 15 شپږ آیاتونه یې په زوره وویل. خلک لاړل، چې لاړل بیا خپل تلاوت په قلاره شروع کړ. تلاوت اخلاص کوده شو. خوب کې الله تعالی ورته د محشر میدان ښیي، نیکي یې ښیي، دا دې نیکي کړې ده او دی اجر دی. چې ده کوم تلاوت کو هغه یې وله راوړه. وایي دا ستا تلاوت دی او دی ثواب دی. هغې کې یو څو آیاتونه چې هغه بلکل پکې نه وو. وایي صاحب دا صورت خو الله تعالی ما اوس تلاوت وکړو، نو په دې کې خو دا 15 شپږ آیاتونه نشته، د دې هم موږ تلاوت کړی دی. وایي او دا نور صورت دی د موږ دپاره تلاوت کوو، او دا 15 شپږ دی لږ اواز په زوره کړه چې هغه لاندې خلک یې واوري. بس هغه هغوی واورېد که نه موږ نه څه غواړئ. عبادت چې کوو خالص د رب العالمین دپاره به کوو. بعضې خلک ګورې داسې وایي لکه حج دې کړی دی که نه، او 15 مې کړي، شپږ مې کړي دي، ریا به نه کوې؟ او الحمدلله خدای پاک را باندې حج ادا کړی. تر دې حده پورې مولانا شریف علي صاحب یو ځل یو سړي څه خبره کوله، وایي صاحب درېیم حج ده چې تللی وم نو دا کار مې کو. وایي چپ، دې نه خو دا معلومه شوه چې خلکو ته ښایي چې درې مې کړي دي. ده ووایه چې حج له تلم دا هلته مې یو کار لیدی دی که نه. درېیم لفظ دی ولې ووایي چې درېیم دې ووایي دا خلکو ته ښایي چې ګورې دوه مې دې مخکې هم کړي دي. مونږ هم چې په لاره روان یو، بعض انساني فت به روان یې، خو چې مونږ وویني که نه تسبیح به جیب نه راوباسي، داسې به یې اړی. مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي دلته کې هغه سړی هم مړ دی اوس. زه ورسره را روان وم، دلته یو سړی و مونځ یې بلکل نه کو، ټکي مونځ به یې نه کو. د مولوي صاحب له څنګه مخې دلته کې راغی د جومات دې دروازه نو تسبیح یې زر زر راویستلې. چې راغی مولوي صاحب وایي زه خو د شپې تهجد کوم. جي څو رکعته به کوو تهجد؟ هغه خو داسې و مسلمانه تهجد پرېږده مونځ ته راځه، مونځ کوه مونځ، فرض مونځ کوه، تهجد پرېږده ته فرض مونځ کوه. دا بل کا عبادت خود عبادت چې کې پټ کوه، خلکو ته مه ښکاره کوه. تو بزرګ چې ته یو علاقه کې اوسېده، پخوا خو به دا وینځي او مریان غلامان ډېر وو. اوس هغه دور ختم شوی دی، دغه شیونه نشته. نو یو لوی مالدار سړی و، تاجر سوداګر، هغه کې ته په سفر ته، او چې تجارت له به خلک په سفر باندې تلل، نو هغوی به ډېره موده تقریبا میاشت 2 میاشتې بار تېرولې، او پیاده سفر یې به وې. هغه سره یو وینځه وه ډېره زیاته خوبصورته خشته وه، او د خوښه وه، خدمت به یې هم ولکه و. نو دې غریب په یارېده که دا وینځه ځان سره په دې سفر بوځمه، هلته خو به یوازې یم په قافله کې، زما دې وینځې ته څوک نقصان ونه رسوي. لکه یې سوچ راغی چې دا به هم په دې کلي کې پرېږدم، نو حسین دلته کې څوک زیاتې ونه کړي. نو په هغه کلي کې چې کوم نیک انسان و، وینځه یې بوتله، هغه ته یې وایي چې دا تا سره ما نه پرېږدو. هغه وایي خدای ته وګوره ما په فتنه کې ما اچوم. وایي نو دا سره یې بوتلې شم نه، په لاره پرې یارېږم، دلته یې رشته دار ته او خپل کور کې هم نشم ساتلی، دلته مې هم یره ده. او ته راته نیک ښکارې، ښه سړی ښکارې، بس تا خدمت به کوي. وینځه ده چې تر څو زه نه یم راغلی. هغې غریب ورته ډېر نیکلی نیکلی کول، هغه هم پوه شوې چې یاره د دې غریب مجبوري ده. وایي ښه ده ډېره ښه ده. هغه سړی خو لاړ په سفر، او دا بزرګ چېرته دا نیک سړی یو ځل د کور نه راووته، پر یې وینځه باندې د کوټې نه چې راووت نظر په یې ډېره خوبصورته وه. ده ورته نظر وکړه، اگر چې څه غلطي ګناه ده ونه کړه، خو داسې د هغه د ګناه نظر یې ورته وکړه. چې ګناه نظر یې ورته وکړه، نو فوراً بیا ستومانه شو، د الله نه یې بښنه مه غوښته چې الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه. خو دا نیکان خلک چې ګناه وکړي نو پرې جاړي. او مسله هم دا ده چې د یو سړي نه ګناه وشي او توبه وباسي، نو بیا مو وجاړه الله ته، استغفار وکړه، 2 رکعته صلات توبه وکړه، الله ته زاري وکړه، معافي وغواړه. د یو خپل پیر صاحب راغلله، یاره وایي دغسې یو غلطي رانه وشي، یو ګناه رانه وشو، ما خو د الله نه بښنه غوښتې ده، معافي مې غوښتې ده، خو تا ته هم ویم چې د الله په دربار کې د الله سوال وکړو. هغه ویې ورته چې دې لږ زه وکړو چې آینده لپاره احتیاط کوي. وایي ښه نو فلانکي کلي کې په فلانکي ښار کې زما یو استاد دی، زما پیر دی، هغه له لاړ شه، ابله د الله نه سوال وغواړي وکړي، نو چې هغه له بښنه وغواړي الله به دې وبخښي.
کار دی غلط کړی. وی صاحب څه نوم یې دی؟ په پلانکي ښار کې د پلانکي یې نوم دی او په پلانکي محله کې اوسېږي. دی پیاده هغه ښار ته لاړ. بلا مزل و چې ورغی تپوس یې وکړ د هغې محلې وی دغه هغه محله ده. او د ده خو ښکلې پټکي دي ږیره یې د ښایسته د شریعت جامې یې اچولې دي. چې په هغه محله باندې ورغې هلته یې تپوس وکړو دلته پلانکي سړی یو بزرګ دی نیک دی نوم دې شته؟ هغې داسې نیغ پاس ورته ګوري. وی صاحب ته دې بازار کې څه کوې؟ وی دا یو سړی مې په کار دی دا بزرګ. وی نه صاحبه دا بزرګ نشته. او صاحب دا بازار ستا د تلو دیم نه. وی ولې؟ وی دا خو د چکرې بازار دی، د ګناه د دمتوب بازار دی. او دا ته چې کوم نوم یادوې نو داسې یو سړی په دې بازار کې شته خو ډم دی ډم. غلط سړی دی، دلته اوسېږي، دلته یې کور دی. او صاحب ته هغه خو ستا سره مناسب نه دی او ته چې څوک تپوس کې دا نشته واپس را. خپل پیر ته یې وی صاحب تا چې لېږلی وم په هغه سړی خو مې پیدا کړه خو هغه خو د دمخانې او د شرابخانې بازار کې اوسېږي، کور یې په هغې کې دی. او خلک وایي چې ډېر ګنده سړی دی او دغه نیک بزرګ خو ما پیدا نه کړو. هماغه سړي ته لاړ شه چې کوم خلک درته وایي چې ګنده دی همدله ورشه. دې به ده ته ووایه خپله حل ورته ووایه دعا به دله وغواړې الله به دې وکړي. دې چې راغی اوس په هغه بازار ور دننه شو. خلک ورته نیغ نیغ ګوري د شریعت جامې دي پټکې دي. خلک هم حیران دي چې دا مولانا صاحب دلته څه کوي؟ رښتیا کې داسې ګنده ځای وي او هغې ته نیک سړی ورځي ټول خلک د هغه په تماشه وي. تپوس یې وکړه پلانکي سړی وی دغه مخامخ کور یې د دروازه وډبولې یو ښایسته سړی ورله راووت. وی څه کوې؟ وی زه صاحب تا سره مې یو څه خبرې وي راځه. یو کوټې ته وکړئ. اوس په هغه کوټې مخې ته یو ښایسته هلک ورسره ناست مزېدار او یو ښایسته ښځه ورسره ناسته ده او مخې ته ورته د شرابو لوښی پروت دی. وی ډېر بدګمانه شوم چې یاره ما سره خو هغه خپل پیر استاد ډېر بد وکړل. دې شرابي دی راولېږلم مخکې د شرابو لوښی ورته پروت او دې هلک ته ګوره دا ورسره نوجوان ښایسته هلک ناست دی او دا زنانه ورسره خوبصورته داسې مصیبت باندې ککړ شو. دې خپل پیر دی استاد ما سره بد وکړل داسې ځای ته یې زه راولېږلم. یاره صاحب راغلی راشه تا نه پې څه ځي؟ حال ورته ووایه چې دغسې زما نه ګناه شوې ده. بیا حالکې وایي چې د ګناه تفصیل ورته مه کوه، بس هسې ورته ووایه چې راغلی یم او ما ته دعا وکړه. څه نه درته اوس خپل حال وایه چې لا ما سره وینځه امانت یې ښودلی شوی و او زما نه غلط نظر ورته شوی دی. حال ورته مه وایه دا څه خراب سړی دی. ډېر وي بدګمانه شوم. فعلاً مې ورته ونه ویل خو دونه مې ورته وویل چې صاحب زه راغلی یم تا دپاره چې ته ماله د الله په دربار کې دعا وغواړم. وی لاس یې پورته کړل او دعا یې راله ډېره مزېداره وغوښته. ما ته وی چا رالېږلې؟ مې کې صاحب فلانکي رالېږل. وی ښه. وی ما ورته تپوس وکړو چې صاحب یو تپوس ته نه اوس نور حال مې ورته ونه وی ما څه کومه تعالونه وی چې ما وی درته اوس حال څه نه وی دا دې ځان لره خدای نه دې سوالونه وکړي دا اوسېږي کوم ځای کې او دا ناست ورسره څوک دي او مخکې د شرابو کوزه لا بېله پرته ده. وی ما ورته وی چې ته دومره نیک یې چې تا له زه خپل پیر راولېږلم ته له شرابخانې په دې بازار کې ولې اوس د دمتوب دی بازار او شراب دې مخکې پراته دي دا ښایسته هلک در سره ناست دی دا ښکلې ښځه در سره ناسته ده نو نیکان خلک داسې کوي. زه خو زه خپل پیر راولېږلم هغه حکم مې ومنه خو دا نیکان خلک داسې کوي. ما ته یې ویل چې داسې کار دی چې دا شراب نه دي زر یې د هغې نه په جام کې راواړو لپې و واله اوس او دا مې زوی دی دا هلک ښه دا پردی نه دی دا مې زوی دی او دا مې خپله د نکاح ښځه را پردی نه ده. یاره وی لږ مې ورته مطمئن شو چېرې دا خو معلومیږي دا چې دا سړی دا خو ما پې بدګماني وکړه او منځ کې خو دا خو یې خپل وختل نو مې کې ته دومره بزرګ سړی نو ته د شرابخانې په دې بازار د دمتوب بازار کې ولې اوسې ته د ښکاره کوي چې زه عبادت کوم او زه نیکي کوم. څوک هم دې له دې نیک سړی دی بزرګ سړی دی د کشف خاوند دی ځان له خپل مونځ د جومات ته په دې لار راځي خلک پې ګمان د شرابي کوي او منځ کې سړی خپل عبادت ګزار او نیک انسان دې ته کشف وایي دې بزرګانو ته الله تعالی کوي.
تمثیل چې په ظاهري سترګو نه ښکاري د زړه په سترګو الله ورته ښایي کشف ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست و دغسې د جمعې ورځ ده او لښکر یې لېږلي و جهاد دپاره ډېر لرې د هغه لښکر چې کوم مشر کمانډر ان چیف و هغه ته به ساریه وې ساریه د هغه نه و ډېر د میاشتو په مزل لرې لېږلي و جمعې ورځ او په تقریر دوران کې آواز وکړ یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه دې غر ته ګوره شا به ګورې د غر نه در پسې دشمن را روان دی شا به ورته کشه وته جومات کې په مدینه شریفه کې خلک ناست دی هغې حیران شو یا عمره ستا چې کوم سړي ته اواز ورکړه دی خو تا دومره لرې لېږلی دی چې د میاشتو په مزل لرې دی نه د تخکاري نه د اواز اوري او دې نه اوازونه ورکې نو بعضې خلکو یاره عمر بي کمزوری شو بوډا شوی دی کمزوری دی بعضو وی نه دی کې څه چل شته هغه تاریخ او هغه ټیم یې نوټ هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو هغه جرنیل او راغی الله وله فتحه ورکړه غنیمتونه یې راوړل چا دې تپوس وکړ یاره وایي د جمعې ورځ وه او د مانځه کې مو داسې څه ناشنا واقعه خو تا ته نه وه پېښه وی ولې نه وی څنګه وی په دغه ورځ مونږ جهاد کوو د دشمن سره زبردست جهاد و دشمن مخکې مونږ ورپسې یو وی دې کې مې یو غیبي اواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته وګوره وی چې ما دا اواز واورېد وی ما وی چې والله انه لصوت عمر زما قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی عمر فاروق اواز دی وی چې غر ته مې وکتل د غر نه راپسې نور دشمن را روانو وی بس لښکر مې هغې ته متوجه کو شکست مې وله ورکړه وی که د عمر دا اواز مې نه اورېدلی مونږ خو مخکې روان و شاته هم خیال نه و هغې دشمن به مونږ میده کړي برباد کړي وي نو عمر فاروق رضی الله عنه ناس په مدینه منوره کې دی د میاشتو په مزل ته لښکر لرې په دې سترګو یې وینې هم او چې اواز کوي د ده اواز ورته رسیږي هم دا کشف دی بزرګي ده کرامت دی یو لوی عزت دی چې رب العالمین یو نیک انسان له ورکړي خبره مې ورو دې پورې کوله چې عبادت کې عبادت به پټ کې چې څوک درنه خبر نشي او په داسې طریقه به کې چې ریا درنه را نشي ریاکاري درنه ونشي ریاکاري ډېره لویه ګناه ده رکوټ شرک په تر دواړو جهانو مبارک سردار ویلی اوس به روڼو ستاسو په ذهن کې یو سوال راځي د هغې جواب درته کوم چې دا چې را مونږ فرض مونځ کوو دا ټول خلک ته خبرېږي دا چې حج له مونځ وو نو خامخا به خلک خبرې خور ته به وې رور ته به وې رشته دار ته به وې تعلقدار ته به وې خلک نه وایي چې حج له ځي دا خو بیا ریاکاري شو یا چې بل داسې ډېر د نیکۍ کارونه دي زکات چې ورکې نو خامخا چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکې هغه خو ترې خبرېږي زما وروڼو را یاد وساتئ د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که ستا په زړه کې دا وي چې زه خلکو ته ښیم دا ریا ده او چې ستا زړه کې دا نه نو که عبادت د خلکو مخکې هم کې دا ریا نه ده دا ستا د زړه سره تعلق لري که ستا زړه کې دی چې زه دا زکات اورېږه د خلکو مخکې ورکوم ټولو خلکو په مخکې ورکوم او اعلان کوم چې دا زما زکات دی خو دې لپاره یې کومه که په دې مجلس کې نور څوک مالداري چې هغې عبرت والي و هغې هم زکات ورکړي داسې ده که یا که په ما سبا څوک بدګماني ونه کړي چې دې زکات نه ورکوي نو دا ریا نه ده اوس تا نیت روغ دی که دې لپاره زکات ښکاره ورکوي چې خلک ووایي چې دی خو ډېر لوی سخي دی نو بیا ریا ده یا یو سړی دی هغه صدقه ورکوي جومات کې راپاڅي خلکو ته وایي الله مه بخلئ جومات کې کار کېږي یا د لار کې کار کېږي او دې کې صدقه ورکوو او بیا په خپل اعلان وکړي چې زما له طرف نه پکې دا 1,00,000 روپۍ یا 50,000 روپۍ دې لپاره دا اعلان وکړي چې نور خلک عبرت والي او عغیب چنده شروع کړي دا اوس ریا نه ده ریا د انسان د خپل زړه سره تعلق لري که ستا په زړه کې دا وي چې دا کار زه کوم او خلکو ته یې ښیم ریا شوه او که ستا په زړه کې دی
چې دا کار زه کوم الله دپاره، که خلکو ته یې ښیم د عبرت دپاره یې ښیم چې خلک عبرت وایي، یا په ما سبا څوک تهمت ونه لګوي، یا د عبادت د خلکو مخکې کوم چې د خلکو توجه پیدا شي. دا چنده د خلکو مخکې ورکوم چې نور خلک هم ورکړي، دا خو ډېر بې ثواب دی وګټه، دا بیا ریا نه ده. د ریا تعلق تا ده. ریا دا معنا نه ده چې ښکاره عبادت کوې. ښکاره عبادت خو هر ښکاره عبادت ریا نه ده. حج دی چې سړی دې ښکاره عبادت نه کوي. سړی چې مونځ کوي جمع کې به یې کوي، کور به نه کوي. د کور 20 مونځونه او د جمع یو مونځ دا برابر دي. جمع کې چې مونځ کوي خامخا به ترې خلک خبرېږي. زمارونو د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی. په زړه کې دی چې خلکو ته یې ښیم، دا ریاکاري شوه. زړه کې دی چې د شهرت حاصل کم، دا ریاکاري شوه. او که زړه کې دی دا نی، زړه کې دی چې الله خوشحاله شي. که خلک یې ویني ودې ویني که نه، دې کې څه دي؟ خلک ترې خبرېږي خبر دې شي، هېڅ خبره نه ده. دا بیا ریا نه ده. دویمه مسله رو دا وره په فرض عبادتونو کې ګورې ریا نی. فرض به کې د خلکو مخکې کوه فرض، چې سبا در باندې څوک تهمت ونه لګوي چې دې مونځ نه کوي، څوک تهمت در باندې ونه لګوي چې دې زکات نه ورکوي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې روژې نه نیسي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې مونځ نه کوي. د خلکو مخکې کوه چې بل مسلمان در نه عبرت والي، وله کې د الله رضا راوله. نو فرضو کې ریاکاری نه، نفلي عبادت کوشش کوه چې بالکل پټ وکړو. زمونږ یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی او یو کتاب یې لیکلی دی، ډېر لوی کتاب هدایه ورته وایي. په یوله دوره کې طالبان یې وایي. د هغې مصنف علامه مرغیناني رحمت الله دی. هغه 14 کاله بلکې یو قول کې 15 کاله راځي، 15 کاله یې روژه نیولې وه. او په دې 15 کاله روژه کې ته نه ښځه خبر ده او نه تې بچي خبر ده او نه تې شاګردان خبر ده. وروستو ته بیا خلک نه مرګ نه پس خبر شو، وروسته بیا حال ویلی دی، مخکې نه دی ویلی. ابه څنګه وه؟ بیبي ورله ډوډۍ راوړه، چې یو بیا به یې کېږده دلته ځو، ډوډۍ به پرې کېښوده او ښځه به کور ته لاړه. دروازه به یې د کور بنده کړه، د جومات دروازه به یې کوله او په شاګرد ته به یې دې خوا راشه، دا ډوډۍ وخوره. شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه، د غرمې ډوډۍ ته به چلته شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه، پرېښوده او اب لاو شاګرد دی. بیبي ته به یې آواز وکړه ویې راشه لوښي یوسه. بیبي دا ګمان وکړو چې ډوډۍ ده وخوړه او منځ کې به یې ډوډۍ په شاګرد خوړلې وه، شاګرد ته به هم پته نه وه. او ماښام چې بوله بیبي ډوډۍ راوړه، نیمه به یې وخوړه او نیمه به یې کېښوده. بیبي ته به ورته په دې څه کوې چې نیمه دې پرېښوده؟ وایي دا پرېږده د شپې بیا زه بعضې وږې شمه دا به زه خورم. بیا نه خبرو کې پېشمني دی ساتم، په هغې به یې خپل پېشمنۍ کو. نو 14 یا 15 کاله چې یو سړی روجې ونیسي او خپله ښځه ته هم خبر نه شي، دا د الله دپاره ده وګڼه. نفلي عبادت کوشش کوه چې پټ کوې، نفلي عبادت. او فرضي عبادت ښکاره کوه، هغې کې ریاکاری نه راځي. او د نفلي عبادت متعلق یو څو کسان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی ډېر زیات. وایي د الله د عرش لاندې به یې د قیامت پر ورځ یو پکې داسې دی رجل تصدق بصدقة خیرات وکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. په دې قلاس کې خیرات کړي دا ګسم ترې نه خبرېږي. دا نفلي خیرات. فرضي خیرات ته کې زکات ورکې، عشر ورکې، صدقه فطر ورکې، قرباني کې واجب. دا د خلکو مخکې ښکاره کوه چې څوک تهمت در باندې ونه لګوي، خو نیت د الله د رضا دپاره کوه. د جومات چنده ده نیت د الله دپاره کوه، ریاکارۍ دپاره نه. او د خلکو مخکې ورکړه چې بل مسلمان د نه عبرت والي چې بل هم هغسې چنده ورکړي، ستا به ډېر لوی ثواب وشي. نو په فرضو کې د مارونو ریاکاري نه، نفل پټ عموما کوه، نو په هغې کې هم د ریا نه خلاصې. ته مونږ بعضې وروڼه په ډېرو غټو غټو ریاکارو کې مبتلي، خیرات به وکړي بلا پیسې به ولګي، نیت به یې شي. بعضې وخت کې یو سړی مړ شي او غریب وي، نو موږ یې بچو ته وایو چې بس دا اسقاط او خیرات ورپسې مه کوه. اوس قرض راغلی نو چې قرض راغلی نو دا خو خبره نه ده، خو دا خیرات بس پلار چې دی په جون ځان له کوم عمل کړی د هغې به الله اجر او ثواب. او که ډېر د پلار خوښي نفل کوه د هغې ثواب ورته بخه.
مونږ ته پته چې غریب دی، زوی هم غریب او پلار هم غریب. مه کوه. د دوکاندار نه قرض صابون اخلي. داسې نه که نه؟ تروج یې غواړي د دوکاندار نه قرض راوایي. پې پورې دی نه ورکوي، غاړه یې بندوي. او که مونږ ورته یاره مولوي صاحب سبا به خلک وایي چې دی پلار پسې نو څه ونه کړل. د الله بنده څلور پنځه زره دې ولګوه ډکر یې غورځوه. د څلوېښتۍ دا دیګونه مه پخوه، مه کوه. د جمعې دا دیګونه مه پخوه، هلکه غریب یې مه کوه. او که خامخا کې جومات کې ورکا، لاره کې ورکا، لښتې پې جوړ کا، پل پې جوړ کا، چې د یو مسلمان سره پټ امداد وکړه. مه کوه را دیګونه مه پخوه. او زمونږ د خیرات الله دې رحم وکړي، دا ګوره ټول د ریاکارۍ خیرات دی. نبی علیه السلام فرمایي، یو حدیث درته وویمه، وی خراب ولیمه او ډیر خراب خیرات کم یو دی؟ خراب ولیمه د واده ډوډۍ او خراب خیرات هغه دی چې مالدار وله راغواړي او فقرا ورته نه راغواړي. اوس چې موږ ودونو له راغواړو، کوم خلک راغواړو؟ د چارطبي پورې د پېښور پورې چې کوم موټر والا مالدار خلک یې هغه راغواړو. په کلي کې یو د ګوتې ګوتې مالدار ګورو هغه راغواړو. او چې کوم فقیر مسکین راشي نو هغه ته هم په دروازه کې غټ دانګ والا کېنولي چې دا به نه پرېږدي. ماشومان شړه چې دا پرې نه دی، دانګ والا دې په دروازه کې ودروړی دی. پرېږده دا ماشومان دي، دوی به څومره ډوډۍ خوري؟ دا فقیران او مسکینان دې راضي که نه خوري دي، څونه به خوري؟ نبی علیه السلام شر الطعام شر الولیمه ورته ویلې چې دا ډېر خراب خیرات دی. چې کوم له مالدار خلک د نوم دپاره راغواړي او غریبانان منې کوي هغوی نه راغواړي. نو که پلار پسې خیرات کې یا صدقه ورپسې کې، پټ کوه، هېڅوک مه خبره وه. خوا کې د ګاونډي غریب وي هغه له ورکړه که نه، څوک تیارو خبر مه. جومات کې ولګوه، لار لښتي کې ولګوه. او که نیت تېری چې سبا خلک به څه وایي، وایي ګټلې وه ولا نو خیرات یې نه، ته ځان پسې به په ژوند هغه خیرات پاته نه، ته جمدې او خیرات یې نه کوه. ټیک ته مال یې پاتې دی، خیرات ورپسې وکړه، صدقه ورپسې بالکل بېشکه وکړه. د دغې پلار، د دغې تره، د دغې ماما، د دې مور، د دې نیا در باندې حق دی. وکړه ورپسې صدقه او خیرات، پټ وکړه چې څوک خبر نه شي. او جاري صدقه وکړه. او دا نیت مه کوه چې خلک به څه وایي، فنیت دې دا وکړه چې خلک به څه وایي، راپسې به خبرې کوي. نو دا راته رښتیا په دې جومات کې ویمه چې پیسې داسې ډب ته وغورځولې بس. او بیا دې زمانه کې روجې په خلکو خورې. الله اکبر. څوک به څه وایي، مړه یې مړاسې وکړولو یې چې ډوډۍ نه شو ورکولی، نو هسې موږ په عذابولو. مړی له ستړي مه شي، نو چاته یې ستړي مه شي نه شو ویلی. هلکه هغه به چاته غریب رسېدلي، چاته به نه رسېدلی. بل وایي زه مړه ډلې پکې اچولي، ډلې کې پوخ کوي دغه پکې وایي ډلې پکې اچولي ډل. دا داسې ډوډۍ څوک پخوي؟ بل به وایي مړه هغه د آدم علیه السلام د زمانې میخی پکې راپرځولی و. یعنې نو تا باندې خرڅه کړې خو نه ده که نه، د هغې غریب دغه وس و که ښه شي و خوړلې به دې واخه او که زه ترې نه کېده نه به دې خوړه. وایي هسې را په عذاب کړو. یو به یو سره لګي، ښه ډوډۍ به یې خوړلې، قسم په خدای که پرې راګرځي ښه پې تشي راوپړسئ، مونږ ته پته یې مونږ سره یو ځای خوري، مونږ یې هم خورو، برابر وخوري، ښه پې ځان موړ کړي. هلکه چې دل پکې دي لومبی نوړی واله بله مه خوره، غوښه پکې خرابه ده، دوه چیرې واخېستې درېیمه یې مه خوره. نو هلته یې پې خېټه شنه وپړسوله، هلته یې راپاڅېدې چې پنځه شپږ غوری یې بیخ دې ونه وویسته، اوس په لاره لګیا چې خرابې وي روجې. موږ بیا هم دا ډوډۍ ورکوو. ټوله ورځ همدغه لوبې ټوکې دي. څوک د پلانکي د واده صفت کوي او څوک د هغه د واده، او دقه رنګې د مړي خیرات هم دویه وله ګټلې وه، بله جایداد یې پرېښو، لس پیره په هغه خیرات کې هم نصیب نو. او روجې به بل سیګ پخې کړې، مړه غوښه پکې نه وه، بل وایي هغه چانسم کاڼي پکې پراته وو. دغه زمونږ د خیرات نښه دی، در باندې نه خرڅه کړې ده او نه یې در باندې په زور خوري. خو د هغې غریب کې څه وس و هغه یې درته کېښوده چې د اوړه ته کېږي خوره، او کاڼي پکې پراته وي مې خوره که نه. ما ته خو یې نه وې مړي وله زه ښخوم او خیراتون له خلک راغواړ، بیا به دله زه مړی ښخ کړم. هلکه مړی چې ته ښخی دا په اجرت ښخی، په بیه ښخی که ثواب دپاره یې ښخی؟
دا خو ثواب دی د مړي په دفن کې په کفن کې او په خښولو کې اجر او ثواب دی هغه هم پکار دی موږ خلک هم بد کوو چې څوک د مړي خدمت کوي او څوک د واده کې ولاړي څوک د مړي کې ولاړي څوک د مېلمنو خدمت کوي پکار چې د خیرات ډوډۍ هم په دغې خلکو وخورئ د بار خلک وروستو دي خو که داسې ونه کړي نو تاسو نیت ځان له مه خرابوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ډېر چې پرې زه یریږم چې زما امت به کې رپوټ شرک دی صحابه تپوس وکړه قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله رپوټ شرک څه شی دی الریا والسمعه دې لپاره کار کول چې خلک یې وویني او چې شهرت مې په خلکو کې چې دا یو نیک سړی دی او بادر انسان دی الله دې مې دې نه په امن کې وساتي دعا وکړئ ته الله زموږ ټول عبادتونه قبول او منظور کړي خدای د نیکو توفیق راکړي الله که زموږ په نیکو کې څه غلط نیتونه راغلي ریاکاري راغلي یا د شهرت نیت هم راغلي الله د جمعې مبارکه ورځ د ستا په دربار کې من معافي غواړو ته راته معافي دا یو مسله درته وکړم که چا یو صدقه یو عمل په ریاکارۍ کړي که نه نو هغې توبه وباسئ الله بیا قبول کړي دا توبه الله ته وباسئ چې الله تعالی بیا به مونږ د عبادت ستا د رضا دپاره کوو او اوس هم چې مونږ کوم عبادتونه د ریاکارۍ کړي دي مونږ د هغې معافي غواړو بیا به داسې نه کوو نو الله تعالی توبه قبلوي الله یې زموږ توبې قبولې کړي الله دې مونږ د آفتونو مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي پروردګاره که څوک مریضان دي ته ورته شفا ورکړي الله زموږ د حیات ژوند نصیب کړي الله د رسوایۍ نه مو ساتئ د ذلت نه مو ساتئ پرده را باندې راواچئ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا د پردې څادر واچئ د ذلیلوالي او د رسوایۍ نه په امن کې وساتئ پروردګاره مسلمان چې په کومه ځمکه او په کومه خوره د غربت او د بېکسۍ او د مظلومیت په ژوند کې دی الله تعالی ته له فتح او نصرت ورکړي څومره کافران دي په مخ د ځمکه الله ته مسلمانان کړي او که په قسمت کې اسلام نه الله دا ځمکه پې ډکه کړي دا ځمکې باطن ته ډک کړي او نن مسلمان ته خلاص کړي آخر وخت کې بخلي را تیرې مې نصیب کړي چې لا اله الا الله ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 211 نمبر کیسټ کې تاسو د ریاکارۍ بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی 255 29 12 رب العالمین انسان چې کله پیدا کړ او دې انسان له الله عقل ورکړ الله وله پویه ورکړه د دې انسان د هدایت لپاره الله پاک پیغمبران راولېږل کتابونه یې راولېږل د پیغمبرانو نه پس د هغې خلیفګانې راولېږل او هر قسمه نعمت رب العالمین د انسان له ورکړه د هدایت لارې ورته رب العالمین وکولې ورسره یو غټ دشمن هم ورته ورکړه چې هغه ته شیطان وایي د دې دوو څیزونو منځ کې انسان ګیر دی که شیطان نی انسان سره نو بیا خو د انسان د پیدایش ضرورت نو فرشتې موجود وي فرشتو سره شیطان نشته په هغې د الله ازمایش او امتحان نشته ازمایش او امتحان خو هله راځي چې یو خوا یو طاقت یو بل خوا بل طاقت او ته انسان ته ووایې چې که د یو طاقت منې نو پاس به او که د بل منې نو فیل به اوس فرشتو ته پاس او فیل نشته هغې سره شیطان نشته نفس نشته نو په هغې د الله څه امتحان او ازمایش نشته مونږ باندې الله امتحان کو الله ازمایش کو دې وجې نه مونږ له الله دا دواړه څیزونه راکړل یو خوا د الله دغه طاقت او بل خوا د الله دا بل طاقت چې الله رالیږلی دی چې هغه ته شیطان وایي اوس انسان د دواړو منځ کې ګیر دی که دی د پیغمبر مني د الله د کتاب مني دی د خپل عقل نه کار اخلي دی د هغه فرشتو خبره مني چې د زړه ته ناستې دي او الله ته یې راکاږي خو د الله خوښ بنده دی او رب العالمین به ورله ډېرې لویې خوشحالۍ ورکوي او که دی د دې بل طاقت مني کوم چې که شیطان وایي کوم چې د ده زړه ته ناست دی او د ده د زړه د الله نه باغي کوي
نو بیا الله قرآن حکیم کې فرمایي چې داسې عذاب به ورکومه چې د الله د هغې عذاب مثال هم بیا نشته. الله دې ترې مونږ وساتي. رونو یو خوا خو مونږ منو ده چې د شیطان له الله لوی زور او لوی طاقت ورکړی دی بېشک، خو بل طرف ته رب العالمین مونږ له انسان لم ګورې ډېر لوی طاقت ورکړی دی او د شیطان په مقابله کې د الله رحم او کرم هم دې خوا زیات دی. ځکه د شیطان چې کله الله دې ذلیله که نو ده د الله په دربار کې اعلان وکړو الله ته مخامخ وی تا خو زه ذلیله کړم او د دې آدم د وجې نه دې زه ذلیله کړم، خو زما دې ستا په ذات او ستا په نوم قسمې چې دې به ما نه جنت ته نه ځي، د اولاد به رانه نه ځي. د مخې نه به په حمله کوم، د شا نه به په حمله کوم، د ښي طرف نه به په حمله کوم، د ګس طرف نه به په حمله کوم، د بره نه به په حمله کوم، پرېږدم به یې نه، دې به ستا نه باري کوم، الله ستا دشمن کوم به یې پرېږدم به یې نه. دا ګوره د ده قسم و، د ده جوش و، ده ته پته وه چې دله الله کم طاقت ورکړی دی. رب ذوالجلال ما وی په انسان مهربانه دی. ای ابلیسه تا هم قسمونه وکړل خو زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپل لویۍ قسمي، زما دې په خپل عزت قسمي چې هر څومره ده په ده خواریو کې او زما دشمن کې، خو که د یو ځل هم سر ټیټ که او زما په حضور کې توبه وویسته ستا هغه ټوله خواري په اوبو بله وکړم او ځان ته به یې رانږدې کړم. دا د الله رحم دی که نه؟ نو شیطان لګیا دی خپله خواري کوي، خو که لږ غوندې م انسان د خپل عقل نه کار واخلي شیطان بسي او د شیطان کار بسي. مونږ له الله عقل راکړی دی، الله دماغ راکړی دی، الله پوهه راکړې ده، الله کتاب راکړی دی، الله پیغمبر راکړی دی، الله په ځمکه او اسمانونو کې داسې نښې راکړي دي چې هغې ته وګورو موږ به د الله قدرت، د الله وحدانیت، د الله حکمونه معلومو. دا موږ له الله راکړي دي الحمدلله. نور دی چې کومه خواري او محنت کوي او دې کم کوشش کوي تر اخره پورې سړي پسې لګېدلی وي. امام رازي رحمت الله علیه لوی بزرګ تیر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی او عقلي فلسفي عالم تیر شوی دی. یو کتاب یې لیکلی دی د الله په وجود باندې 360 دلایل یې لیکلی دي. الله موجود دی دی دلیل، الله موجود دی دی دلیل، الله شته دی دی دلیل. بعضې خلک الله نه مني. امام فخر الدین رازي چې دی د شیخ نجم الدین رحمه الله سره یو زمانه کې یو صحبت او یو تعلق او یو ملګرتیا پیدا شوې ده. شیخ فخر الدین را شیخ فخر نجم الدین رحمت الله علیه سره شیخ نجم الدین لګیا دی خپل اودس کوي. یو مرید دی یو شاګرد دی هغه ورته اوبه اچوي نو په اودس کې اسراف ګناه ده. دومره اوبه به استعمالی چې څومره باندې ستا کار کېږي، نه به دومره کمې اوبه استعمالی چې اندامونه دې وټ پاتې شي، داسې به هم نه کې، او نه به ډېرې زیاتې اوبه استعمالی. لګیا دی شاګرد ورته په لاس اوبه اچوي، لوټه تشه شوه، زر شاګرد بله ډکوي ورته اچوي، لوټه تشه شوه، زر شاګرد لګیا دی ورته بله اچوي او دی هماغه یو لاس باندې اوبه اچوي په بل اچوي، سوچ یې بل خوا ته لري. اوبه پې اړوي اړوي، شاګرد هم غږ غریب نه شي کولی چې صاحب نن خو ما ستا په دې لاسونو باندې ډېرې زیاتې اوبه واچولې. اخره کې یو چونګ اوبه په دې لاس کې راوچته یې کړه او داسې وویشتلې. الله بنده ورته وایي چې بې دلیله الله منم، بې دلیله الله منم. دا ټکې وویل او بیا هغه شاګرد ته وایي شابه اوبه را باندې واچوه. چې اودس یې وکړه شاګرد ورته وایي صاحب نن خو دې ناشنا کار ونه یو خو بله اوبه دې صرف په دې یو لاس را باندې واړولې، کم خوا دې صاحب سوچ تللی او دا خبرې دې چا سره وکړې، دا اوبه دې کم خوا وویشتې مونږ خو څوک لیدل نه. دې بزرګانو ته کشف کېږي، کشف هغه سویس چې هغه په دې سترګو نه ښکاري، د دې زړه په سترګو ورته رب العالمین هغه شی ښیي. وی چې ما ته امام فخر الدین رازي دا لوی عالم هغه الله وښود اودس په دې وخت کې، زه اودس کوم هغه راته الله وښو او د مرګ په وخت کې ځنکدن کې پروت دی، د مرګ بیماری کې پروت دی. چې مې ولیده
شیطان ورسره لګیا دی او بحث شروع دی، مناظره شروع ده، مقابله شروع ده. شیطان ورته وایي الله نشته، دی وایي شته. دلیل وښایه. امام فخرالدین رازي خو 360 دلایل لیکلي دي. دا مې دلیل. شیطان ورته وایي دا خو غلط دی، هغه یې وله باطل کړ. بل راوړه، دا دویم دلیل. شیطان ورته وایي مړه دا دې خطا دی. وی ښه دریم دلیل، وی دا دې خطا دی. شیطان سره اوس مقابله شروع ده. وی بل دلیل. 360 دلایل امام فخرالدین رازي ورته ورپېښ کړل او شیطان ټول ورله باطل کړل. ما ته الله را مخامخ که ما هلکې سوچ وکړه چې که د آخري دلیل هم ورله باطل کړي خو د امام فخرالدین رازي غوندې لوی شخصیت خو د بېایمانه ایمان ترې له وباسي، دې سره به څه کېږي. یو چونګ اوبه مې راواخېستې ورته مې ور وویشتې. رب العالمین زما هغه چونګ اوبه د هغه سینې ته ور ورسولې، په سینه د پاسه یې پرېوتې او زما اواز الله ور ورسو چې د الله بنده وی بې دلیله یې منمه، لرې کوه په دلایلو څه کې. وی شیطانه بې دلیله یې منم. وی شیطان یې د زړه نه پنجې وویستلې او ساعت یې ووهدله. د مرګ وخت کې به دا خبیث راځي تا به بربادوي. په دلایلو ته بیا نشي خلاصېدی. شیطان سره به څوک بحثونه کوي، هغه سره به څوک دلایل وایي. وی شیطان د انسان په شکل یو زمیندار یوې کوله او دی وله راغې ورته ودرېده. زمیندار کاکا خدای شته؟ وی یو. څه دلیل دی راسره؟ وی ما سره خو دلیل شته که نه. وی وښایه شابه څه دلیل دی؟ وی ودرېږه دلیل درته ښیم. زمیندار کاکا یوې ودروله او هغه غوانو سره چې کومه چوکۍ که نه هغه یې راواغېسته او ورپسې ور روان شو. وی کاکا دا چوکه خو دې کېنه. وی نه تا ته زه د خدای د وجود دلیل ښیمه. خبیث بچیه دلیل ما نه غواړې؟ زه درته اوس دلیل ښیمه چې الله شته او که نشته دی. شیطان ته غر والوي بس پرېږده دا خبرې پرېږده. نو خبره دا ده چې په دې کې دلیل بسې دا ښکلی وجود تاله چا درکړی دی؟ لنډه خبره دا ده الله. وایه که نه یو رکوټې غوندې شی بغیر د جوړونکي نه په دنیا کې جوړېدی شي؟ چرته به هم جوړ نه کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو دهري سره مقابله راغلې وه. هغه الله نه مني. د بادشاه دربار کې لوی غوبل جوړ شو. بادشاه او د ده منځ کې مقابله راله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې زمونږ امام دی، الله موجود دی او دهري وایي نشته، الله کم دی. د بادشاه دربار کې وخت هم مقرر شو، ورځ هم مقرر شوه. دې ټایم باندې به دې هم راځي خپل ملګري به راولي، ته به هم راځې، مقابله به کوئ چې چا وګټله مونږ به د هغه ملګري. بادشاهان هم کم عقل غوندې وي، عقل او سوچ یې نه. ډېر کم بادشاهان به چې هغه به عقلمند او فکرمند وي. وی ډېره ښه ده. هغه د بادشاه دا محل دا دربار د سیند په غاړه. پخوا به عموما د دې بادشاهانو لکه دا ټک دا قلعه تاسو وګورئ د سیند په غاړه باندې جوړه شوې ده. دوی به د سیند په غاړه ځان له خپلې قلاګانې او محلونه جوړول. امام صاحب د هغه خپل ټیم نه داسې یو ګنټه یوه نیمه دوه وروسته وله هغه لوی غوبل جوړ. او ستاسو ایمان دی وتښتېده او راټینګ یې کې ورشئ راولئ ما سره یې وخت مقرر کړی و، زه رالم او دی نشته او برید تاوی او صاحبه زنده باد نارې دي لګي ورته. امام صاحب ورغی. چې څنګه ورغی وی چې ګوره بادشاه ورته وی تا ما سره یو ټیم مقرر کړی و او د هغې نه دونه وروسته ولې رالې؟ وی صاحب هلته ته ویم. دهري وی وتښتېد پټېږي؟ وی نه پټ شوی نه یم صاحب، ما نه یو لږه یو پټې راته یو مسله پېښه شوه. وی څنګه؟ وی ما لاره غلطه کړه په دریاب رالم چې رالم نه پول شته او نه کښتی شته. نو په دې را باندې ناوخته شو. وی بیا څه چلو شو؟ یاره وی کتل مې یو ناشنا کار وشو، یو اونه ده راپرېوته، ټپ ټک وشو، تبر چلېږي، سړی نشته. وی ناچنا شی مې ولید. ټولو خلکو